سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسې په ټوله ته روغ جوړ او د عافیت جامې مو پر تن وي. ملګرو ډېر خوشحاله یم زه بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې د طریقه در کوم چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل باندې کال بند کړو. یعنې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل باندې آل زنګونه بند کړي، نه څوک موږ ته نشي کولی زنګ وهي. مثال په توګه ځینې وخت موږ ته پېښېږي چې استراحت وکړو، خوب وخت یې موږ نه غواړو چې موږ موبایل ته څوک زنګ راوهي. نو دا به موږ څنګه کوو؟ کولی شو چې خپل څوک موږ چې چا ته زنګ وهو او یا هم چې موږ ته څوک زنګ راوهي دا بندولی شو. نو یا هم ځینې وخت زموږ شخصي سیم کارت وي یا هم د کورنۍ سیم کارت وي، هغې کې مو تنها واتساپ یا هم ایمو یا هم یو ټلګرام فالو کړي او نه غواړو چې هغې ته سیم کارت ته څوک زنګ راوهي. نو دغه طریقه به موږ څنګه کوو؟ یعنې پلان په دې ګټو چې په نن طریقه کې دغه په نن ویډیو کې دغه طریقه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو په خپل سیم کارت باندې په مکمل توګه زنګ بند کړو. نو په غیر له اپلیکیشنه دا طریقه ده که چیرې مو طریقه خوښ شوه، ویډیو کې څه انفارمیشن درته میلاو شول، نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو ملګرو دې لپاره تاسو په خپل موبایل باندې مکمل توګه زنګ بند کړئ. البته سیم کارت باندې نو ډېر اسانه ده. لومړی به ملګرو هېڅ اپلیکیشن ته هم ضرورت نشته، په خپل موبایل کې کېږي. فقط ملګرو دغه ډایل بیټ ته راسئ. نو دلته راغلی ملګرو دلته به راسئ سیټینګ ته، سمه ده. د بښنې سره دلته به دغه 3 ډاټه ووهئ. نو کله مو چې دغه 3 ډاټه وهل ته موږ یو آپشن راکوي سیټینګس. نو په دغه سیټینګ باندې کلیک کوو. نو کله مو هم سیټینګ ووهو لاندې راکښته کېږي یو آپشن موږ ته راکوي مور سیټینګ. صحیح ده ملګرو، دلته مور سیټینګ ووهو. مور سیټینګ مو څو هلک ورته ویټ کېږي تر څو موږ ته یو بل انټرفیس راخلاصوي. نو ته لږ لوډینګ روان ده. دې سره وروسته ملګرو کال بیرینګ. نو په دا کال بیرینګ باندې کلیک کوو. نو دلته موږ ته یو وایس کال راکوي، بل هم ویډیو کال راکوي. زمونږ د وایس کال سره کار است، تاسو خوښه د ویډیو کال هم کولی شي. نو په وایس کال باندې کلیک کوو. نو دلته موږ ته مختلف آپشنونه راکوي. یا هم ملګرو آوټ ګوینګ ده، بل هم انکمینګ ده. نو دا څه معنا؟ آوټ ګوینګ ملګرو کالس، دا په دې معنا کوم زنګونه چې ته چاته وهې دې ته آوټ ګوینګ وایي. یعنې ته غواړې په خپل موبایل باندې آوټ ګوینګ بند کړي، یعنې زه چاته هم باید زنګ ونه وهم. او یا هم ملګرو که غواړې آل انکمینګ کالس، یعنې تا ته څوک زنګ راوهي هغه ټول بندول غواړي. که غواړې چې ته چاته زنګونه وهي هغه ټول بند کړي ملګرو، نو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو خو ملګرو پاسورډ غواړئ په دغه ځای کې. نو سامسنګ موبایلو لپاره زه تاسو ته یو پاسورډ ښیم 0004 به ملګرو ورکړئ. بیا به څنګه کوئ ملګرو اوکې وهئ. که چېرې دغه پاسورډ تاسو ته کار ونه کړي ملګرو، بیا به څنګه کوئ دغه پاسورډ کار ونه کړي 0004 بیا 1 2 3 4 نو دا به وهي او دا به څنګه کوئ ملګرو اوکې کوي. نو کله مو هم چې اوکې که دا څنګه کېږي اکټیو کېږي. که غواړئ چې بېرته ډي اکټیو کړئ نو بېرته همدغه ځای ته راشئ. دا به داسې ووهئ، دلته به هماغه کوم پاسورډ چې تاسو ورکړی ده هماغه به ووهئ، بیا څنګه کې ډي اکټیو کېږي. نو ملګرو بیا هم غواړئ که تاسو ملګرو په هغې خوا تاسو څوک زنګ راوهي انکمینګ کال غواړئ په ځان باندې بند کړئ، نو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته هم ملګرو پاسورډ ورکوي. یا ملګرو دا پاسورډ یوازې سامسنګ موبایلو لپاره ده. مثال 1 2 3 4 دا پاسورډ او یا هم 4 صفرونه. او که چېرې تاسې سامسنګ موبایل نه لرئ بل موبایل وي، نو بیا ګوګل کې سرچ کړئ، نو هغه به تاسو ته راوړي. نو دا کوچنۍ معلوماتي ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښي او ښه مو ترې کړئ. غواړئ دې ته ورته نور معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، زموږ چینل تعقیب کړئ. نو ملګرو دا زموږ نن ورځې ویډیو هیله چې دا کوچنۍ ویډیو مو خوښي او ښه مو ترې کړې وي. که غواړئ دې ته ورته خوندور معلوماتي ویډیوګانې ټکنالوژي باره کې وګورئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ. نو تر بیا پورې چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو له ټکنیکل احمدي یوټیوب چینل څخه تاسو ته اپلوډ کوم. پلوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسېږئ.